ملګری په خیر، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د تیرو 3 ورځو راهیسې په تیرا کې یو طرف ته واورې شروع دي، ډیره سخته یخني ده، بل طرف ته ملټري چې کوم اپریشن دی هغه هم روان دی او خلک ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي. اوس تقریبا 15 منټه کېږي چې مشر منظور پښتون چې کوم دی هغه یو پوسټ وکړو او په پوسټ کې دا لیکلي دي چې دا تیرا چې کوم خلک دي د اپریشن وجې دوی په کورونو کې دننه ایثار دي، په هغه کې زنانه دي، ماشومان دي او د هغې د بیمارۍ چې کومې دي د هغې د علاج دپاره هېڅ بندوبست نشته دی. نو پی ټي ایم چې کوم دا دغه هڅه یې وکړه چې فیمیل چې کومې ډاکټرې دي هغې دپاره څه بندوبست وکړي، بیا هغه ټیم برابر کړو د پی ټي ایم چې کوم د فیمیل د ډاکټرانو ټیم دی هغه یې برابر کړو. نو هغه تیرا ته روان و، خو په لاره باندې په یو چیک پوسټ باندې هغه ودرول شوي دي او هغه چې کومې فیمیل ډاکټرې وي هغه یې تیرا ته پرېښودلې نه دي. نو هغه خلک چې کوم دي ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، بیمارۍ دي او د بیمارۍ دپاره د دوی د علاج هیڅ درک نشته. واوره شروع ده، سخته یخني ده. نو د ټولو پښتنو نه یې خواست کړی دی چې اواز پورته کړئ د دې ظلم پر خلاف. بل خو هیڅ پلیټ فارم د پښتنو سره نشته دی، یو د سوشل میډیا پلیټ فارم دی. نو مهرباني وکړئ د هر کس چې څومره هم کېږي که څوک پوسټ کولی شي، څوک ویډیو کولی شي، نو مهرباني وکړئ د ټولو پښتنو دپاره د چرته کې چې هم ظلم کېږي د هغې دپاره تاسو په سوشل میډیا باندې اواز پورته کوئ او خاصه توګه باندې په تیرا باندې چې کوم ظلم روان دی د هغې پر خلاف ډېر زیات اواز پورته کړئ. ډېره مننه.